دا ویډیو ونړوي. زه یو ویډیو تاسو ته پلی کوم، دغه بعد بیا تاسو سره یو خبره کوم. ښه ټیک ټاک ترتیبونه دي ښه دي. بس مولا صاحب الحمدلله الله تعالی لاک شکر دی. بس موږ کور کې خو لږ ګزاره وشوله، رحم راغللو، بس لکه سکون پکې لږ راغللو. زه خو اوس خپله راغلی یم سعودیا ته، کور نه راوتلی یم، خو اوس ده که نه شکر ده چې کور نه ورته خبر رسي، ټلیفون ولیفون کوو یې چې یاره کور کې خیر خیریت ده اوس الحمدلله. او الله دې ستا خوشحاله لري، الله دې تا آباد لري. مولانا صاحب ډېره مهرباني. اوس دا د هغه کس میسیج دی چې یو هفته مخکې ده ماته میسیج کړی و چې مولانا صاحب په کور کې مې ډېر بد حال دی، د خپلې ښځې سره مې ډېر بد حال دی، خپلې زنانې سره مې ډېر بد حال دی. زنانې و د مور مې جګړې وي، په کور کې اختلافات وي، په کور کې جنګونه وي، حتی چې زه یو کس یم چې هغه په کور کې زه خوراک و څښاک زه وراوړم کور ته، لیکن دا وخت زه ډېر سخت پریشانه یم. زه په کور ناست یم چې کله مې د زنانې او د کور والا د مور سره جنګ ونه کړي او جنګ و جګړې نه سي جوړي. په دې خاطر باندې کور کې ناست یم ټوله ورځ، کار روزګار نه وتلی یم په دې خاطر باندې چې په کور کې مې یو حادثه پیښه نه سي، یو جنګ را نه سي، ځکه ډېر سخت حالات دي، ډېر مشکلات دي. نو ما ویلو یو خو د الله تعالی په ذات باندې یقین او بروسه اعتبار کول پکار دي. دویم چې کوم اعمال دي هغه کول پکار دي. دریم وظایف دي. دغه درې شیان زه چاته ښیم چې هر مشکل د الله تعالی په دین کې د هغه حل شته، د الله تعالی په کلام کې د هغه حل شته، د الله تعالی په شریعت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو په طریقو کې د هغه حل شته. نو اوس ده ماته اوس میسیج راواستوی چې زه سعودي ته راغلی یم په کار پسې، او کور کې مې بالکل حالات اوس برابر دی، د هغه وظایف سره د هغه ترتیب سره ډېر حالات برابر دی، شکر دی. نو دا څومره د خوشحالۍ خبره ده چې ستا په څو اعمالو سره، په یو څو د قرآن مجید په احکاماتو سره ستاسو